کالا چې دنیا ته راغلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم هر وخت له غمو سره ملګری یم کالا چې دنیا ته راغلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم هر وخت له غمو سره ملګری یم چا سره چې مال زړه دوستي کړله چا سره چې مال زړه دوستي کړله چا سره چې مال زړه دوستي کړله اوس یې خپل ځان ته خشړلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم کله چې دنیا ته راغلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم هر وخت له غمو سره ملګری یم ما هیڅ وفادار خلک ونه لیدل ما هیڅ وفادار خلک ونه لیدل ما هیڅ وفادار خلک ونه لیدل ځان سره یوازې ګرځېدلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم کله چې دنیا ته راغلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم هر وخت له غمو سره ملګری یم مینه مې یو چا سره له زړه وتل مینه مې یو چا سره له زړه وتل مینه مې یو چا سره له زړه وتل اوس به حد درد والی یم ماشاءالله څومره ښایسته ښکاري یو خندا خو وکړه ښایسته خود ښکارو چې مسلمانان یې الحمدلله خندا به دلته واچوم واچو ورسره چېرته واچو بس وشو جیب کې پیسې شته ډېرې پیسې چې وې تا ته به مې وویل هر وخت له غمو سره ملګری یم راځه سودا مې راوړې ده ایماندار شي سره ملګری یم چا سره چې مال زړه دوستي کړله چا سره چې مال زړه دوستي کړله چا سره چې مال زړه دوستي کړله اوس یې خپل ځان ته خشړلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم کله چې دنیا ته راغلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم هر وخت له غمو سره ملګری یم دغه دې ټوله سودا شوله میاشتې پوره وه زه نن بیا راغللم الله یې تا ته صحت درکړي خپلې خوږه ده دانه پې ختلې او دعاګانې برته کوم د پاک رب نه ته زمونږ سمداسې جمله مسلمانانو ته ته داسې لکه څرنګه چې زما پلار جان دی بس خو ودې ګټله همدغه ګټه ده هېڅوک تا سره ښه کوي خدای ورکړه دغه ټوله سودا شوه دې میاشتې صحیح ده اوس خو دې بیا وکته دا ځای مې وکړ دا خپل ځای شو اوس دلته هر وخت دا ځای دی خپل ځای بیا که نو
ما دفتر لیدلی بیا تاسو نه پادابم این همدلته یې او هلته راځم بیا ورته وایم چې دغسې خو ته بیا راباندې څوک خو مجبور یم اوس خو دا دی ها نو دا خو ټوله سودا شوه خوشحاله شوې الله دې تا له خوشحاله شه هر وخت له غمو سره ملګری یم هر وخت له غمو سره ملګری یم کله چې دنیا ته زه راغلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم هر وخت له غمو سره ملګری یم چا سره بس الله دې خوشحاله لره الله دې عزت ژوند درکړي الله دې هغه دنیا او دا دنیا درکړي تا ته د ټولو مسلمانانو سره ستا هغه سخته تنګه زمانې هېرېږي چې موچیتوب دې کولو نو زه در باندې دردېدلم اوس ډېر خوشحاله یم چې 5 وخته مونځ خو په جمع جمله مسلمانانو ته دعاګانې کوه د نړۍ ټولو مسلمانانو ته او دا سودا دي دا د ما سره حق دی او دا نوشي جان کوه بس دې دی هو کنه یو خندا جوړه کړې ده چې دنیا ته زه راغلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم هر وخت له غمو سره ملګری یم ما هیڅ وفادار خلک ونه لیدل ما هیڅ وفادار خلک سودا شوله نو 5 وخته مونځ د ملنګ د دوی قانون شي یو په هغه په منډه باندې ما ټکای ته چې خیر اوسې خیر الله دې چې خو چې شو دا مینا ځان سره یوازې ګرځېدلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم کله چې دنیا ته زه راغلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم قدرمنو دوستانو دا زمونږ کړېدلې او ځورېدلې ولس افغانستان کې ډېر داسې بېوزله لرو داسې ډېر ناچاره لرو دا بابا تقریبا دا 10 کالو هغه موچیتوب یې کولو تاسو ته په سکرین ښکاري نو دې سره مونږ ژمنه وکړله موچیتوب به نه کوې سودا به راوړو که چیرې دې شروع کړله بیا به په تا سودا بنده شي او بس خلاصه خبره ده و قدرمنو دوستانو صدقه وکړئ مرسته وکړئ په خپل لاس یې وکړئ په هر کلي کې کونډه لرو په هر قوم کې کونډه لرو په خپل ولس کې کونډه لرو غریب لرو مرسته وکړئ په خپل لاس یې وکړئ دا وه د نن ورځې خپرونه د بابا جان سره موچي بابا جان سره تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت خپل ځان ته خشړلی یم هر وخت له غمو سره ملګری یم کله چې دنیا ته زه راغلی یم هر وخت له غمو سره ملګری